लेटर आया है रैंसम जिस तरह नॉर्मली बाकी लोगों को भी कुछ लोगों को आए हैं, तो वो आए हैं और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ से उसको शेयर किया है। سلامونه ملګرو نن د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر عاطف خان نه د ټي ټي پي د لوري د 83 لکو روپو د قلم مطالبه د یو دمکیامیز خط په ذریعه باندې شوې ده. تاسو ټولو ته به د دغه خبرې پته وي. په دغه خط کې هغه ته ویل شوي چې په 3 ورځو کې دې عاطف خان جواب ورکړي ټي ټي پي ته، او که جواب یې ورنکړو نو په د خپل ژوند نه دې هغه لاس ووینځي. په دغه خط کې دا هم ویل شوي دي چې عاطف خان د ټي ټي پي د مردان چې کوم څانګه ده نو په هغې کې فهرست کې شامل دی، او د دغه فهرست نه د هغه اوس وار راغلی دی او د دغه فهرست نه د وتلو دپاره دې هغوی ته 80 لکه روپۍ قلم ورکړي. کوم ته چې بته هم په عام طور باندې ویلی کېږي. دغه خبره چې ځینې خلک یې افواه هم ګرځوي او ځینې وایي چې دا خط چې دی نو دا جعلي دی، خو په خپله باندې عاطف خان نن د میډیا سره خبرې وکړې او هغه په خپله د دې خبرې تصدیق وکړو چې او دا خط هغه ته ترلاسه شوی دی، او هغه دغه هم ویل چې یاره خط یې د انټیلیجنس او سکیورټي ادارو سره شریک کړی دی، اوس مخکې د هغوی کار دی. عاطف خان نه په دغه موقع باندې دا پوښتنه هم وشوه چې د وزیر اعلی رور چې دی هغه ته هم دغه شانتې کې د بتې یا د قلم دپاره ورته یو پرچه ورکړی شوې ده، په کوم چې هغه ناخبري وښودله، خو د دې وړاندې د پي ټي آی چې کوم سیاسي مخالفین دي په خصوصي طور باندې ANP هغوی دا خبره څو ځله کړې ده چې د پي ټي آی حکومت ټي ټي پي ته بته ورکړې ده، قلنګ یې ورکړی دی، خو بهرحال د پي ټي آی حکومت چې دلته صوبایي کوم حکومت دی د هغوی د طرفه په دې اړه باندې تر اوسه پورې کوم واضحه موقف مخې ته نه دی راغلی، تر دې پورې چې په دې وروستیو کې چې کوم د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې کوم د ترهګرۍ پیښې مخې ته راغلي، په خصوصي طور باندې که په دې کې بیا ذکر وشي نو د سوات په اړه باندې نن هم د دفاع وزیر خواجه آصف مقامي اسمبلۍ ته په وینا کې دا خبره کړې ده چې که چېرې دغلته کې لګېدلی اور قابو نه کړی شو نو دا د خواجه آصف په شمول د هر چا لمن ته رسېدلی شي. او د هغه نه وړاندې هم دا خبره کېدله چې یاره دلته چې کوم ترهګرۍ یوه نوې چپه را شروع شوې ده نو دغه چپه په خیبر پښتونخوا او په سوات پورې محدوده نشي پاتې کېدلی. دا د ملک دپاره ډېره یوه زیانمنه خبره ده. د دې نه دا که څوک دا ګڼي چې په سوات چې کوم دهشتګردي ده د دې نه به اسلام آباد، پنجاب او یا نورې علاقې به ترې نه د ملک محفوظې پاتې شي، نو دا د هغوی خامخیالي ده، ځکه چې کله دا خبره په تاریخي طور باندې ثابت ده چې کله په سوات کې امن نه و نو په ټول ملک کې ناقراري وه. د 2009 او 10 په شا چې کوم دهشتګردۍ لهر و نو هغې ډېر د خیبر پښتونخوا دې صوبې ته ډېر په درنه پیمانه باندې نقصان رسولی و، ټول د دې نه خبر دي. خو د هغې سره سره په پنجاب کې هم دغه د خودکش حملو، بم چاودنو او تشدد لړۍ شروع شوې وه، د کوم په وجه باندې چې د ملک یوه حصه هم بیا محفوظه نه وه. نو د دې نه دا خبره ثابتېږي چې که چېرې څوک په دې انتظار باندې ناست وي چې صرف په سوات په د دهشتګردۍ په دغه اور کې سوځېږي او دوی به پرې ځان کاڼه ړانده او ګونګیان کړي او دوی ته به د دې نقصان نه رسېږي، دا خامخیالي ده.
او یقینا اوس چارواکو ته هم حکومتي خلکو ته هم د دې خبرې احساس شوی دی چې یاره د دهشتګردۍ چې کوم اور دی نو دغه به د ملک نورې حصې هم وسېزي ځکه چې یو اور کله ولګي نو بیا هغه تر یو ځای پورې محدود نه پاتې کېږي او په هغې کې وچ او لانده ټول سوځي. نو په خصوصي طور چې موږ دغه د عاطف خان چې کوم قصه ده هغه ته چې کوم د ډي ټي پي د طرفه د امتیامیز خط ترلاسه شوی دی نو د افسوس خبر دا ده چې زه وایم چې الله پاک دې د عاطف خان هم حفاظت وکړي خدای دې د دې ملک هم حفاظت وکړي د پښتونخوا سره دې د ملک نورې علاقې هم محفوظ وي خو د افسوس خبره دا ده چې دې اعلی چارواکو ته یا دې خلکو ته د دغه دهشتګرد دی چې کوم نوې لهر دی نوې چپه ده او کوم خلک چې دلته کې خواره واره دي راغلي دي د هغوی په راتللو باندې تر اوسه پورې د بده مرغه مانیخیزه خاموشي خپله کړی شوې وه. د سوات په زرګونو خلک په دې وروستیو کې ټولو ته دا پته ده چې هغوی احتجاجي مظاهرې وکړلې د سوات په بېلابېلو سیمو کې په زرګونو خلک په مثالي طور باندې لکه د دې نه مخکې دغسې احتجاجي مظاهرې به چا نه وي لیدلې. د دې نه وړاندې چې کومه په سوات کې د دهشتګردۍ چپه تېره شوې وه په هغې کې دغسې احتجاجونو چا جرأت هم نشو کولی خو اوس چې دغه دهشتګردۍ د سوات ولس ډېر زیات ځپلی لکه ځپلی خو ټوله صوبه د قبایلي علاقې د خیبر پښتونخوا یوه حصه هم داسې نشته دی چې څوک وایي چې دا د دغه دهشتګردۍ د چپې نه محفوظه پاتې شوې ده خو سوات په خصوصي طور باندې په دې کې زیات ځپل شوی دی ځکه چې دغلته کې ترهګرو چې کوم ډله وه نو هغه همدغه ځای نه راپورته شوې وه بیا ورته د دغه ځای قیادت هم د دغه ځای خلکو ته چې کوم د ټي ټي پي خلکو نو هغوی ته د دې قیادت هم بیا وروسته میلاو شو. په دې وجه باندې په سوات کې اپریشنې بیا هم وشولې په مختلفو ځایونو کې نو د سوات خلک ډېر زیات ځپل شوي او اوسه چې دا کوم نوې د دهشتګردۍ چپه ده نو د سوات خلک په واضحه توګه باندې دا خبره کوي په دغه احتجاجي مظاهرو کې چې هغوی به دا ځل په خپلو سیمو کې دهشتګردي بالکل هم نه زغمي. دوی په سکیورټي ادارو نه د حکومت نه د ریاستي ادارو نه دا غوښتنه کوي چې دغه چې کوم خلک لیدل شوي دي د وسلو سره نو را دې شي د دوی د علاقې دي د ښکلې علاقې د سیلګرۍ علاقه چې کوم د سوات نو دا دې د دوی نه پاکه کړي خو تر اوسه پورې بیا چې د حکومت د طرفه خصوصي طور که موږ ووایو نو صوبایي او وفاقي حکومتونه دواړه په دې هکله باندې کوم ډاګیز موقف مخې ته نه دی راغلی چې د دغه دهشتګردۍ د نوې چپې نه د سوات او د خیبر پښتونخوا د خلکو محفوظولو دپاره دوی په لاس کې څه حکمت عملي لري څه د دوی پلان دی د سکیورټي دوی خو د بدقسمتۍ نه صرف په خپلو چې کوم سیاسي لیډرشپ دی د هغې خبره زه کومه دوی خو صرف په خپلو سیاسي لوبو کې لګیا دي اخته دي یو ته بد رد وایي بل ته بد وایي عوام چې دی د هغوی که ژوند ته خطره ده دا وخت که د هغوی ځان او مال ته خطره ده د هغوی اواز څوک نه اوري د بدقسمتۍ نه او دغه سیاسي لوبه شروع ده بیا د زمونږ چې کوم عام ولس دی نو د بدقسمتۍ نه په هغوی کې هو تر اوسه پورې دا شعور رانغی چې څنګه د داسې خلکو دپاره دوی د زنده‌باد او مرده‌باد نارې پورته کوي څوک چې د دې د ژوند چې کوم بنیادي حق دی د هغې دپاره هم لکه په هغې هم خاموشي خپله کړې ده که څوک د دې نه ژوند هم اخلي تر دې پورې څنګه د داسې خلکو دپاره څوک راپورته کیدی شي د هغې په جلسو کې ګډون کولی شي د هغې دپاره بې ځایه د مرده‌باد او
زنده‌باد نارې وهلی شي، نو ولس ته به هم په دې هکله باندې لږ د شعور نه کار اخیستل وي چې ولې د دوی سره د څاروو په شانتي کې سلوک کولی شي. د ژوند صرف د اعلی چې کوم خلک دي، لویه طبقه ده چې کوم په وسایلو باندې مالامال ده، نو صرف هغوی ته د ژوند کولو حق ترلاسه دی. سکیورټي به صرف دغه خلکو ته ورکړی کېږي چې کوم په عامو سړکونو باندې کله تېرېږي، نو عام ولس د هغې دپاره به په ګڼټو باندې په سړکونو باندې انتظار کوي، خو هغوی به پروتوکول سره مختلفو ځایونو ته رسېږي، ځکه چې هغه ډېر زیات اهم دي. او چې کوم عام خلک دي، نو هغوی بیا د زرګونو په شمېر کې سړکونو ته راوځي، چې څنګه د سوات خلک راووتل، د باجوړ خلک راووتل، د کورمې خلک راووتل، د خیبر خلک راووتل، د مختلفو د خیبر پښتونخوا ځایونو نه ولس چې دی په ګڼ شمېر کې سړکونو ته راووتلو او د دهشتګردۍ په ښکاره ډول باندې غندنه یې وکړله او د حکومتي او ریاستي ادارو نه په کلکه باندې غوښتنه وکړله چې هغوی ته دې تحفظ ورکړی شي. خو د بدقسمتۍ نه دغه چې کوم احتجاجي مظاهرې دي، نو دا تر اوسه پورې لکه یو روایتي احتجاجونه غوندې کې ګڼلی شي چې هېڅ هم نشته دی، تر دې پورې چې مرکز او صوبه چې ده، نو دا ذمهواري په یو بل باندې اچوي. هغوی ورته وایي چې بنیادي ذمهواري د دوی ده او دوی وایي چې مرکز زموږ سره زیاتې کوي. نو په دې کشمکش کې دي ټول، صرف چې کله د سیاسي ګټو د دوی خبر راشي، نو بیا مرکز ته هم څه مسله نه وي، بیا د پښتونخوا خلک د هغې ډېر ورته ګران وي په دغه ټایم کې چې کله د دوی سیاسي ګټو خبر راشي. او که صوبایي حکومت هم دی، نو هغې هم په شا باندې دغه بېوسه خلک چې دی نو ټپوي چې دوی خو ډېر ښه کار کوي، لګیا دي که نه، ځکه چې دغلته نه هغوی ته د دې سیاسي ګټې ترلاسه کېږي. نو ولس ته به په دې نقطه باندې ځان پوهول وي چې څوک د هغوی استحصال کوي، څوک د هغوی د جایز آئیني او قانوني حقونو خلاف ورزي کوي، څوک په هغوی باندې خاموشي خپلوي او په هغوی باندې غوږونه راچوي. د داسې خلکو لپاره خو کم از کم دغه خلکو ته، د پښتونخوا خلکو ته بیا د داسې خلکو لپاره بالکل هم نه دي ودرېدل پکار چې څوک د هغوی د دهشتګردو نه د محفوظولو نارې قدرې هم نه اوري. څنګه د داسې خلکو لپاره څوک ودرېدلی شي؟ بیا د حیرانتیا خبره پکې دا ده او د سوال ځای پکې دا ده چې تر اوسه پورې پکې ځینې خلک دا وایي چې نه، دهشتګردي هم په سوات کې په حقیقت کې نشته دی، داسې ګپ دی. تر دې پورې چې لکه میډیا چې دا زموږ مین سټریم میډیا، هغوی هم دا ایشو هغسې نه ده راپورته کړې څنګه چې دا راپورته کول پکار وو. دوی چې دی نو په دې کې ډېر زیات انټرسټډ دي چې پلاني باندې مقدمه درج شوه، لانګ مارچ به کېږي، لانګ مارچ به نه کېږي، څومره چوکۍ وګټلی شوي، چوکۍ چا بیلې او چوکۍ چا وګټلې، په دغه کې ټول د هغوی پام ټول دغه اړخ ته اړېدلی دی. او که تاسو میډیا ګورئ، اخبارونه ګورئ یا ټي وي ګورئ، مین سټریم میډیا ګورئ، نو د ماسخوتنې چې کوم ټاک شوز کېږي تاسو وګورئ چې په هغې کې خلکو ته څه ښیي، په هغې کې د پښتونخوا دغه د دهشتګردۍ مسله تر څومره حده پورې د پامه غورځول شوې ده. نو که څوک دا وایي چې یاره دهشتګردي په سوات کې دا ګپ دی، نو د هغې دپاره پکار ده چې هغې لږې خپلې سترګې وغړوي او وګوري چې څنګه ترهګري دغلته کې نشته دی. لومړی چې کوم د دهشتګردو د راتګ دغه سلسله وه، نو دا سږ کال یعنې مطلب په 2022 چې کوم د اګست میاشت
په دې کې یو ناڅاپي چې دی نو دغلته د سوات د کابل سیمې نه چې کوم دی یو ډي اس پي او ورسره د فوج یو میجر او دغه سره یو بل سپایي چې دی هغه د وسلوال لخوا تښتول شوي و. بیا دغلته کې جرګه وشوله، د جرګې په ذریعه باندې هغوی راخوشي شول. بیا چې دی د سږ کال د اګست په میاشت کې په 14مه نیټه باندې په سوات کې په بره باندې علاقه کې چې دی نو د امن کمیټۍ په پخواني غړي ادریس خان باندې یوه بمي چاودنه وشوه. په دغه چاودنه کې د بدقسمتۍ نه د ادریس خان په شمول باندې 8 کسان په دغه کې په شهادت رسېدلي وو. او بیا چې بله ورځ شوه نو بیا ویلی شو چې په نور مړي هم موندل شوي، نو بیا د مړو شمېر د دغې نه هم سیوا شوی و. بیا د دغې حملې ذمهواري چې وه دغه ټي ټي پي ډلې په غاړه باندې اخیستې وه. په دغه ورځ باندې یو د ټلیفون دغلته کې کمپني وه، د هغې کسان هم تښتولی شوي وو. د امن کمیټۍ یو 2 کسان چې دي نو هغه پخواني هغې غړي هغې وژلی شوي هم وو. د دې سره په سوات کې چې دی د پولیسو او د وسلوالو ترمنځ ویل کېږي چې په سوات کې د هغې ترمنځ د ډزو تبادله هم شوې وه. بیا چې دی نو وروسته سی ټي ډي او سیکورټي فورسز په دې وروستیو کې د مینګورې سره نږدې ویل کېږي چې دغلته کې یوه کاروایي وشوه، 2 دهشتګرد په دغه کې وژلی شوي وو. د دې سره په دې تېرو ورځو کې د سوات په ګلي باغ سیمه کې وسلوالو په وین باندې د سکول په وین باندې حمله وکړه. په دغه کې یو ډریور چې دی هغه ووژلی شو، 2 زده کوونکي پکې جوبل شوي وو. نو دغه ټول واقعیات چې دي دې خبرې ته اشاره ده او دا ترېنه څرګنده ده چې په سوات کې یو ځل بیا حالات د خرابېدو اړخ ته روان دي. د کوم چې نن په خپله باندې خواجه اصف د دفاع وزیر هغه په خپله هم د دې خبرې اعتراف کړی دی په قومي اسمبلۍ کې چې او دغلته کې یو ځل بیا ترهګري شروع کېږي. خو صرف د دې اعتراف کافي نه دی، صرف دا خبره د دې د سترګو غړولو دپاره کافي نه ده چې عاطف خان ته د ټي ټي پي د طرفه د انتقامي خط ترلاسه شو، نو اوس به دوی راپاڅي او کاروایي به کوي. بلکې پکار ده چې څنګه د عاطف خان صاحب الله دې هغوی له تحفظ ورکړي چې څنګه د هغوی ژوند ډېر ګران دی د ریاستي او د حکومتي ادارو دپاره، د چارواکو دپاره، زموږ دپاره هم ګران دی. یقینا خدای دې تحفظ وکړي. همدغه شانته کې د دې ملک د هر وګړي په حکومت او په ریاست باندې دا ذمهواري پرېوځي د هغه چې د هغه د ژوند، مال او عزت تحفظ